چې مونځ نه ساقطېږي. فرض مونځ چې کوم په تا باندې دی هغه تا نه ساقطېږي. دا یو دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته نه وي زه خیر د مې کوه ته ډېر بیمار یې چې دا مونځ پرېږده مې کوه ځه نه مونځ به کې په ولاړه یې کوه په ولاړه نه شي کولی په ناسته یې کوه په ناسته نه شي کولی په ملاسته یې کوه خو کې به بل موږ سره دلایل تېر شوي دي او را روان هم دي چې د جهاد په میدان کې چې کله جهاد رواني نو هم به مونځ کوي نو بیا بل داسې وخت وښایه چې هلته دې مونځ معاف شي چې د جهاد په میدان باندې معاف نه شو او د دشمن سره ستا مقابله روانه ده او مونځ معاف نه شو نو بل به په کوم ځای کې بیا مونځ معاف شي. ځکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نورو صحابه کرامونه نقل دی چې د هغوی په زمانه کې به یو سړی چې دومره بیمار و چې دوه کسانې جومات ته راوړی شي په یو به لاس اچولی او په بل نو دی به جومات ته راته و چې په یو باندې لاس اچولی او په بلې لاس اچولی او را روان یي د ده بیماري معمولي ده او چې ته دا ووایې زما په سر بوج دی نن نه ځم مانځلی دا د کوم ځای عذر دی سر باندې بوج دی لږ دی په دې پنډو مې ویدړلی افسوس سړي له کوم ځای کې ورشي چې دا عذرونه چېرته چا د کار په باره کې ونه وي یعنې ما یو ځوان داسې ونه لري چې یاره په سر مې بوج دی نن دې مزدورۍ له نه ځم دا نه وي دا خو بوج او دردونه دا خو یې روزانه دي نو ته به یې روزانه مزدوري پرېږدې او د مانځه دپاره بیا دا عذرونه دا ناقابل قبول. یو سړی په یو لاس یې ښودی او د بل په اوږې لاس یې ښودی او مانځه ته را روان دي نو بیا هغوی دا هم وایي صحابه کرام چې زموږ په زمانه کې به چې کوم سړی جومات ته رانغی نو ده به دوه وجې وي یا خو به مشهور منافق و او یا به معذوره و دین علاوه کس به په جومات کې لازم و. اوس دې صحابي ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ونه وي چې مونځ پرېږده نه کوه مونځ په ولاړه یې نشم کولی په ناسته کوه په ناسته یې نشم کولی په ملاسته یې کوه بلکل لاس پې نشم خوځولی د زړه په اراده او په نیت یې کوه مونځ نه ساقطېږي. لکه اوس یو سړی دی نه د ناستې دی نه د ناستې دی نه د ولاړې دی نه د ناستې دی په ملاسته باندې چې پروت دی نو نه لاس خوځولی شي نه پښې خوځولی شي هېڅ هم نشي کولی سر هم نشي خوځولی دی به څه کوي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله خو په یو نفس دومره بوج ږدي څومره اوچتولی شي دی به څه کوي نو دی به د زړه په اراده دې مونځ کوي لکه په زړه کې دا دي چې زه اوس په رکوع کې یم سبحان رب العظیم او سبوح قدوس او نور د اذکار چې کوم ځای دي وایي بیا د هغې نه بعد داسې الله سمع الله لمن حمده زه راپاڅېدم زه اوس سجدې له لاړم زه اوس سجدې نه راپاڅېدم او په دې طریقه باندې خو مونځ نه ساقطېږي الا هغه سړی چې دماغ یې کار پرېږدي عقل یې کار پرېږدي لیونی شي یا مړ شي یا داسې بیمارۍ کې اخته شي چې بس بېهوشه پروت وي او دم عقل کار پرېښود دا اوس دوی باندې مونځ نشتي خو چې هغه هسې باني کته او معمولي خبره مونځ پرېږده نو دا عذرونه د الله په نیز قبول نه دي هغه عذر مقبول دی چې هغه شریعت ورته عذر ویلی او هغه مسله موږ سره مخکې تېره شوې تفصیلا هم دې مشکات په درسونو کې د هغه خبرې ته رجوع کوي چې هغه کوم عذرونه دي
چې هغه نو ته د جمع مونځ پرېښودی شي. ښه عذر دی له چې مونځ پرېږدم دا خو نشته، یعنې موږ چې کوم عذر بیانو د دې لپاره چې جمع پرېښودی شي، خو مونځ پرېښودو عذر دا نشته. خو الا دا چې عقل کار پرېږدي، بیا د سړي نه قلم اوچت دی، بېهوشه دی، قلم ترې اوچت دی، دغه جدا مسله ده. خو مونځ اهتمام، مونځ پاتې کېده نشته، په هر حال به یې کوې. اوس دلته بله مسله، په ناسته به دا مونځ څنګه کوي، څنګه به کښېني؟ نو بعضو علماو دا ویلي وي داسې به کښېني لکه څنګه چې په تشهد کښېني. په تشهد سړی څنګه کښېني؟ خو دا دوه خپې راماتې کړي او بیا شاته ښۍ خپه ولاړې او ګسه پرته وي، داسې به وایي ناسي. بعضو علما ویلي نه متربع به کښېني، یعنې څلورګوټی سړی څنګه کښېني؟ لکه څنګه چې دی اوس ته ناستي چې زنګنان داسې مات کړي او ویې لګوي کته، دې ته وایي داسې کښېناسته چې څلورګوټی سړی کښېني. په دې طریقې سره به کښېني. محققین علما هم دغه وایي. اگر که دلته د قاعدن لفظ عام راغلی چې څنګه هم کښېني، خو بیا محققین علما اکثر ترجیح دغې له ورکوي. حتی به ناست داسې متربع به ناستې څلورګوټی ښه صحیح به ناستې جوخ، خو چې کله بیا تحیات ته راورسي، لنډې قاعدې ته راورسي، نو بیا به داسې کښېني لکه څنګه چې عام خلک کښېني مانځه کې، بیا به هغه شان کښېني تشهد ته. بیا ورته وایي که نشي په ناست هم نشي کولی نو په اړخ باندې. نو بعضو علما ویلي چې د سملاستو طریقه دا ده چې ته به نیغ سملې، سینه دې اسمان ته او ملا ولګوې بلکل جوخ ته، او بالغ به سر ته کښېږدې او خپې به قبلې ته کښېږي. وایي دا طریقه ده. خو راجح دا ښکاري والعلم عند الله، دلته اړخ ویلی شوی چې داسې به سملي لکه څنګه چې په قبر کې سړی سملي. قبر کې مړی څنګه سملي؟ قبلې ته مخکې او په یو اړخ پروت وي. په کوم اړخ باندې پروت وي؟ په ښۍ. دغه شان به پروت وي دا سړی، قبلې ته به مخکې او په دغه اړخ به پروت وي، لمونځ به کوي. الا دا که دغه شان نشي کولی، مجبوري یې داسې نشي پرېوتی، نو بیا دا بله طریقه شتي. والله اعلم. ولې دا حدیث دلته راوړو؟ دا حدیث دلته دې لپاره راوړو چې په ځان باندې سختي مه جوړوه د شپې په منځ کې. که ته په ولاړې نشي کولی، په ناستې کوه، خو کوی پرېږدی مه. وعنه رضي الله عنه، دا هم د عمران رضي الله عنه حدیث دی، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا. دی عمران تپوس کړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو، یا رسول الله چې یو سړی په ناسته لمونځ کوي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ان صلى قائما فهو افضل، چې څوک په ولاړه لمونځ کوي دا ډېر غوره دی نفلي مانځه کې. لکه چې فرضي کې غوره نه، فرضي کې خو لازم دي. فرضي کې خو موږ داسې نشو ویلی چې څوک په ولاړه لمونځ کوي دا ډېر غوره دی. نه نه، فرضي کې خو چې وس دې رسي لازم به ودرېږي. مسله دلته د څه روانه ده؟ نفلي مونځ روانه ده. یو سړی په ولاړه نفلي مونځو کې دا ډېر غوره دی. ومن صلى قاعدا، او چا چې په ناسته باندې نفل وکړو فله نصف اجر القائم، نو الله به دله نیم اجر دغه ولاړ ورکوي. بغیر عذر نه هم په ناسته کولی شي. دې کې دا نشته نفلي مونځ کې ګوره بغیر عذر نه هم کېناستی شي. ښه چې معذوره وي دله الله اجر پوره ورکوي. دلته د اجر د هغه چا دپاره نیم شو چې چاته عذر نشته او کېناستو. ښه یو سړی معذوره دی، ودرېدی نه شي، بیمار دی، دله الله اجر پوره ورکوي.
ځکه چې هغه په خپله مرضي نه دی ناست، هلته هغه بیمار دی ودرېدی نه شي. خو یو سړی دی وایي راشه نن دا لمونځ لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم را به شي ویتر چې به ختم کړو د هغې نه بعد به 2 رکعته په ناسته کول. یو سړی نفلي لمونځ په ناسته کوي اجر ورته میلاویږي نیم د ولاړ. ومن صلى نائما، او چا چې داسې لمونځ وکړو نائمه خو اوده ته وایي، نو اوده څنګه لمونځ کوي؟ اوده لمونځ کېږي په ملا ستا. فله نصف اجر القاعد، نو د دې دپاره نیم اجر د هغه ناست دی، د ولاړ نه، نیم اجر د هغه ناست. د حدیث امام بخاري راوړی. خو دلته بیا اشکال دی، علماو چې دې څه مطلب دی په ملا سته باندې نفلي لمونځ کول؟ نو بعض علما خو بلکل ویلي چې ملا سته باندې نفلي لمونځ دا نشته، او بیا دې حدیث جواب کړی. بعضو علما دا ویلي وي چې مطلب دغه دی چې په ملا سته باندې لمونځ کېږي نفلي، یو سړی پروت او نفل کوي نو جایز دي. هغه علما دا وایي کوم چې وایي چې نه په ملا سته باندې نفل مه کوه، هغه وایي دلته ومن صلى نائما معنی دا ده چې یو سړي له خوب ورځي او دی راپاسي او ودرېږي لمونځ کوي. خوب ورځي ولا لکه خوب پې ضرور دی او دی لمونځ کوي نو الله ولا اجر ورکوي. د هغې نه بعد حدیث دی الفصل الثاني کې عن أبي أمامة رضي الله عنه. أبو أمامة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده، من اوى الى فراشه طاهرا، څوک چې د شپې اوده شي خپلې طلایي له لاړ شي طاهرا د اودس په حالت کې. داسې حدیث موږ سره مخکې هم تېر شوی، دې ته نږدې و. د طهارت په حالت کې څنګه راغی؟ یې تیمم کړی دی او یې چاردام کړی په اوبو باندې. وذكر الله، او الله یې را یادو، د الله ذکر یې کو. هغه اذکار یې وي چې کوم د شپې دي، عام ذکر یې د الله کو. حتی یدرکه النعاس، خوب پې راغی، د الله په ذکر کې مصروف او څه پې راغی؟ خوب پې راغی. لم يتقلب ساعة من الليل يسأل الله فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة. دا سړی چې وده شو او د شپې که هر وخت راپاڅېد، هر وخت راپاڅېد او د الله نه خیر وغوښتو یا د دنیا د آخرت الا اعطاه یا الله به وله ورکوي. دا حدیث امام نووي راوړی په کتاب الاذکار کې، ابن السني م راوړی دی، امام ترمذي، امام نسائي م راوړی دی. دا حدیث ولې دلته راوړو؟ دې څه فایده شو؟ دی دلته راوړو وی ګوره دومره لوی فضیلت په ځان مه ضایع کوه. شپې مانځه در پاسه، د الله نه څه غواړه نو الله به در درکوي. دې کې ویلي وي خیر که غواړې که د دنیا او که د آخرت، ستا که د دنیا مسله د الله ته بیانه که د آخرت ته بیانه که، هر یو دل الله حل کوي. خو د هغې دپاره دا لازم دي چې د شپې اوده کېږي او په کوم حال کې؟ طهارت په حالت کې به اوده کېږي، او دویم هغه اذکار به وی، اذکار د خوب هغه چې کوم دي هغه به وی، بیا به اوده شي. بلکې ته هر ټایم راپاڅېدې او د الله نه دې څه وغوښتو او مونځ دې وکړو تهجد، الله دې نه قبلوي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود وی دې حدیث ته غوږ کړي، ډېر خوندور حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی عجب ربنا من رجلین، الله تعجب وکړو د دوو سړو نه. دوو سړو ته الله وکتو تعجب یې وکړو، نو الله هم تعجب کوي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. خو د الله تعجب داسې نه لازم نه چې موږ وایو چې الله تعجب کوي یا به داسې تعجب کوي لکه څنګه چې انسانان کوي. نه، انسان کې فرق، انسان کې فرق، نو په مخلوق او خالق خو به لوی فرق وي. اوس د الله هم لاسونه دي او زمونږ هم لاسونه دي، نو چې کله موږ وایو چې د الله حقیقي دوه لاسونه یې څنګه چې د هغه د شان سره ښایي، د هغې څه مطلب شي چې یعنې موږ د الله دپاره داسې لاسونه ثابتو څنګه چې د انسانانو دي؟ نه. غوږ
د حتیم شتي او غوږ د میږي شتي شتي که نه دواړه غوږونه یو شان دي غوږونه نه دي نو چې په مخلوق او مخلوق کې دومره فرق دی په مخلوق او په مخلوق کې نو په مخلوق او خالق کې به څومره فرق دی نو ځکه دلته دا خبره یاد ساتئ چې د الله صفات چې کله راشي نو د هغې کیفیت به نه بیانې او په حقیقي معنو سره به یې ثابتې او داسې وایه څنګه چې د الله د شان سره ښایي الله دو بندگانو ته وکتو نو تعجب یې وکړو واورئ دوه څوک دي رجل ثار عن وطائه ولحافه یو سړی دی چې د خپلې طلایي نه راپاڅېدو او د خپل کمبل نه راپاڅېدو من بین حبه و اهله د هغه محبوبې ښځې د خوا نه راپاڅېدو او د خپل اهل د خوا نه راپاڅېدو الی صلاته مانځه ته ودرېدو او شپه ده ګوره پسته طلایي ده مزېداره ښه ښایسته پوس کمبل دی په خوا کې هغه ښځه ورته پرته دی چې دی پې ډېر مین دی او د هر څه دی پرېږدي او راپاسي الله ته ودرېږي وی الله وی ملائکو ته فیقول الله لملائکته الله ملائکو ته وی انظروا الى عبدي زما دې بنده ته وګورئ څه ناشنا سړی دی ثار عن فراشه ووطائه وګورئ دې سړي ته وګوره خپله طلایي هم پرېښوده خپل کمبل هم پرېښوده الله وی من بین حبه و اهله الى صلاته هغه محبوبه ښځې پرېښود هغه اهل یې پرېښود په منځه ولاړ دی مات ولې رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي دې چې راماته ولاړ دی نو دې دپاره ولاړ دی ځکه چې هغه څه غواړي کوم چې زما سره دي هغه جنت او رحمت د الله رضا دې دپاره ولاړ دی وشفقا مما عندي او یریږي د هغه څه نه چې زما سره دي هغه عذابونه نو دې چې دلته ولاړ دی دا بنده دا عجیبه بنده د الله او ښځې پرېښودې ده او بچي پرېښودي دي ښایسته طلایي پوس کمبل یې پرېښودی جمي شپه ده خوب یې خپل خراب کړی په توره تیاره کې ولاړ دی سهار کیدی شي کار لمزي او کیدی شي ستړی وي کیدی شي خوب پې ډېر زورور ومي او دا هر څه پرېښودي دي او الله ته ولاړ دی الله د ده تذکره په اسمانونو کې کوي ملایکو ته الله وایي ګوره وګورئ که نه هسې دا معمولي خبره که زه تا ته ووایم چې پلاني ملک وزیر اعظم ستا نوم اخیستی وي چې دی څنګه دی نو ستا به د خپې هم په ځمکه ونه لیکي د خوشحالۍ وزیر اعظم صاحب زما نوم اخیستو دومره به ته خوشحاله که وزیر اعظم ستا په شان انسان دی ته هم انسان یې څه دي پکې ستا نوم یا واخیستو یا وانخیستو خو چې کله رب العالمین ستا نوم په اسمانونو کې د ملایکو په مخ کې اړي د لوی شرف دی لوی عزت دی دا نوم کله الله اخلي چې کله ته د شپې راپاسې تهجدو ته د هر څه پرېږدي دا خوندونه پرېږده او الله ته ودرېږي الله وایي دا بنده په ما څه ډېر ناشنا بنده دی په ما ډېر مین دی د هر څه پرېښودي ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې که تاسو ته یاد چې صبر په درې قسمه دی چا ته یاد صبر موږ په درې قسمه ذکر کړو نه ته بله مسله د الله په بندګۍ باندې صبر کول غم او مصیبت ته راورسي په هغې کې صبر کول د ګناهونو نه ځان صبرول درې صبر دي او په دې ټولو کې ګران صبر دا دی د الله په عبادت باندې صبر کول ګوره مصیبت کې صبر کول اسان دي ولې اسان دي ځکه چې مصیبت خو هسې هم په تا راغلی ګناه کې هم صبر کول بیا په دویمه درجه کې دي هم ګران دي او دویمه کې دي اسان دغه تقدیر باندې صبر کول مصیبت باندې بیا پسې دا ګناه ده نو ګناه نه هم صبرول ځان اسان دي ولې ځکه چې یو کار دی ته یې کوې مې یې کوه
څه پکې لګي؟ هېڅ پکې نه لګي کنه. لکه اوس یو سړی دی سندرې اوري، تو ته سندرې مه اوره، صبر پکار دی څه چې دی د سندرې بندي کړي. څه پکې لګي نور څه نه. خو بیا صبر کول په بندګۍ باندې دا ټول نه ګران کار دی. لکه اوس ته یو سړي ته وایې د شپې راپاسه تهجد کوه، دا لوی صبر غواړي، ځکه چې ته به طلایي پرېږدې، ته به خوب خرابې، ته به د ښځې د خوا نه راپاسې، کیدای شي ته ستړی، کیدای شي بیمار یې، کیدای شي سهار وختي کار له ځې، سهار وختي د بل کاري بل څه کاري، او ته راپاسې الله ته ودرې، نو دا ډېر ګران کار دی. هسې د دې سړي تذکره الله ګوره په اسمانونو کې د ملایکو په مخ کې نه کوي، او دې سړي کې کمال دی. دا سړی لایق دی چې د تذکره دې په اسمانونو کې وشي. دویم څوک دی؟ ورجل غزا فی سبیل الله. او دویم هغه سړی دی چې الله په لار کې جهاد وکړو، فانهزم مع اصحابه، نو شکست یې وخوړو د خپلو ملګرو سره، په جنگ کې په جهاد کې شکست وخوړو. فعلم ما علیه فی الانهزام وما له فی الرجوع. نو ده سوچ وکړو که زه تښتمه نو په تېښته کې څومره لویه ګناه ده. هغه سزا الله ذکر کړې ده که نه سورت الانفال کې، میدان جهاد نه تښتېدنې شو، دا لویه ګناه ده. خو بعضو حالاتو کې تښتېدی شي، د قاعد کې دي بعضو حالاتو کې مجاهد د میدان نه تللی شي. یو ټولګي د سره شاملېدو دپاره بارک الله فیک، الله دې ستا علم کې مزید اضافه واچوي جاوید صاحب، الله دې تا ته علم نافع نصیب کړي. یو مجاهد یو ټولګي سره ځان شاملوي، دې دپاره لاړ، دا جایز دی. یا د دشمن نه ځان پناه کو بیا پې حمله کوي، دا جایز دی. یا دشمن عدد ډېر زیات دی چې داسې د مقابله نشي کولی. لکه اوس یو سړی دی 50 کسان دي، 50 سره یو کوم ځای کې مقابله کولی شي، داسې ټیم کې دی د هغوی نه تښتېدی شي. او هغوی شاته شي ځکه چې هلک دا پې دلیل دی. بلکې هغه خو دې سم دی چې بیا په دویم پیروم د هغوی د حملې اراده وه. الغرض زما دلته مقصد تېښته دغه وه چې د دې حالاتو نه علاوه تېښته ناروا ده. نو دې سړي ته دا پته و چې په تېښته کې څومره لویه ګناه ده. وما له فی الرجوع، او که دې راواپس شي او دې کافرانو منځ ته ورننوځي نو الله به ورله څه ورکوي، دې ته یې سوچ وکړو. فرجع، راواپس شو دې جنګ ته، حتی هریق دمه، وینه یې توی شو د الله په لار کې، شهید کړی شو. فیقول الله لملائکته، الله بیا خپلو ملائکو ته وایي دغه دویم کس دی، انظروا الی عبدي، زما دې عجیبه بنده ته وګورئ که نه. رجع، واپس شو بیا جنګ ته، رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي. ولې راواپس شو؟ ویریدو د هغه څه نه چې ما سره دي، د عذاب نه یریدو، او غوښته هغه څه چې زما سره دي، یعنی رحمت، جنت، د الله رضا، د هغې دپاره راغی. حتی هریق دمه، تر دې چې وینه یې توی شوه، مړه شو. دا حدیث امام بغوی په شرح السنه کې راوړی دی، امام احمد راوړی. نو دلته ګوره دا حدیث دې دپاره راوړو، مؤلف رحمه الله تاته وی دا فضیلت ته نه ضایع نه شي. تاسو کې کم سړی نه غواړي چې د هغه تذکره دې په اسمان کې وشي؟ کم سړی نه غواړي؟ داسې خو ټول سره لقوي، هر یو یې زه غواړم، پته به یې د شپې بیا ولګي. ګور دې بعضو عبادتونو کې الله لوی اجر ورکوي، دا پټ غونته کې چې لکه روجه، نو دا هر چا ته مه بیانوه زما روجه ده. دا حدیث کې راځي که نه چې
چې دا زما او د بنده په منځ کې الله زما او د بنده په منځ کې راز دی فانه لي نو د یو نیم سره چې معمولي کښېني وي ژر ووایي بس زموږ روژه وایي لکه پرېږده یو راز یې پرېږده په دې رازونو الله ډېر اجر ورکوي ښه د شپې د تهجد هم راز دی ها دا راته ووایم سبحان الله الله یې په مخونو راښکاره کوي دغه جدا مسله ده او چې الله یې راښکاره کوي هغه جدا مسله ده او دا یاد ساتئ دا خبره ډېره اهمه خبره چې کوم سړی خپل اعمال پټوي الله یې راښکاره کوي او د سړی الله عزتمن کوي لکه یو سړی مړ شو نیکعمله سړی و هره شپه به یې تهجد کول چې مړ شو بچوي وي یا ښځې وي الله دې وبخښي هغه به ټوله شپه تهجد کول ګوره ده د عمل پټول الله راښکاره کړو لکه څنګه چې د سلف صالحینو د عمل رانقل شوي ده خو پټول خو رانقل شوي ښه کوم سړی چې راښکاره کوي الله ولا نور د دې عمل بیا توفیق نه ورکوي او الله یې شرموي نو د شپې د تهجد هم راز دی کېدای شي الله یې په مخ راښکاره کړي دغه جدا مسله ده د انسان په مخ کې رڼایي ښایسي د دین ښایست د اسلام ښایست په طریقه یې سړی شپې تهجد کوي دغه اوس د الله طرفه ده خو ته یې مه راښکاره کړه دا راز پرېږده ما دا خبره دې پورې راوسته چې ما حدیث څومره که ته دا غواړې چې الله ستا تذکره په اسمانو کې د شپې به دې پته ولګي اوس الله عالم چې د شپې ته څه کې دا راز دی او بیا چاته بیانومه بعض کښېني سپو ډېر غفل د شپې وي ته ورته ویل کې تاسې کوئ چې سپو غفل وي بس زره پاڅېدلی مې چې 2 رکعاته وکړه او پرون شپه یخ ډېر نه وي ډېر یخ و ښه لکه تا ته څنګه څنګه ولې ویښ وي بس ما وي چې 2 رکعاته وکړه نو هغه دې موږ ته ووایي دا شان با چې صدقه ورکړي را به شي کور ته سر به وایي را وایي یاره بس توبه الله دو تجارت یې دې جوړ کړی دی لکه څه چلو جوړ خفه یې د څه نه تجارت وي دا سوالګري نه دي اوس مې دا کس د 15 ورکړو خو دا د دوی تجارت دی نو به یې دې ورکول سړی چې سړی دې شرمو نو د الله سره رازونه ساتئ د الله سره څه ساتئ رازونه هېچ چاته پته ونه لګي او دا راته ووایم الله به یې راښکاره کړي الله چې کوم بنده خپل عمل پټوي که نه چې دا د الله لپاره دی رب العالمین یې عزتمن کړي او راښکاره یې کړي او هغه نه غواړي خو الله یې په هغې مشهور کړي او چې کوم یو دا کوشش چې زه مشهور شوې او زه ورمخکې شوې دې عمر له ذلیله ګرځي یو نیم چې وینې په منځه ولاړي استاد خواته راشي شیخ راشي دی به اوږد لمونځ به شروع کړي او لږ اذکار به تیز وایي او سبحان الله والحمدلله دا هغه عبادتونه دي چې الله ورته ضرورت نه لري الله حدیث قدسی کې رضی الله وایي څوک چې عمل وکړي او ما سره پکې شریک جوړ کړي نو دی هم پرېږدم هغه عمل ول هم پرېږدم دغه عمل زما نه دی پکار نو عمل خالص د الله دپاره د شپې د رازونه د الله سره پرېږدئ او د شپې مونځ اهتمام کوئ چې الله ستا تذکره په کوم ځای کې وکړي په اسمانونو کې وکړي یو نیم دینداره سړی به ته وینې که نه اکثر د ملګري دا خبره کوي یاره وایي دی چې ته موږ په منځه ونه لیدو دی چې ته موږ په روژه ونه لیدو دی چې ته موږ په پلاني شي پلاني شي دا اوس پټۍ یې ده لکه لازم دی چې سړی اوس ته د شپې تهجد کې ما ته به حل وی د شپې تهجد کوم ته څو صدقه ورکوې د ورځې ما ته به وایې ته اذکار څه ټیم کې ما ته به وایې ته به نه ستا دې سره څه کار دی عمل کوه خپل محنت او کوشش کوه زموږ د پښتنو کې دا مشکل دی که نه بل ته دوربین پټ کړی یاره دی دا نه دی وایي خو موږ چې ته دا په سنتو ودرېږو اکثر د سعودیانو امامانو پسې دا خبرې کوي دا سنت دوی نه کوي ته څه خبرې که کور کې کوي چې څه خبرې او ډېره غوره عمل دی چې کور کې کوي
بیا داسې نور عبادات شو. هم بعضې عبادت نه پټېږي هغه راښکاره کېږي. او جمع سره مونځ دی، یو سړی وایي جمع سره مانځله مونځ نه کوم، ولې ریاکاري نه ځان پس کوم. ابل زموږ دا مسله بیان کړه جاهلیت په مسلو کې چې دا هم ریاکاري ده. دا ته چې کې دا څه ده؟ ریاکاري. زه به تا نه تپوس کوم لکه ته ولې نه راځې جومات ته؟ ته یاره ریاکاري پکې ده. نو دا دې هم ریاکاري وکړه چې ما ته دې ځان دومره راښکاره کړو چې زه دومره تقوادار یم چې فرض مونځ مې په جومات کې پرېښودو. نه، نو الله دې موږ له د اعمالو د پټو ساتلو توفیق راکړي. او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ اعمال نه ضایع کوي. او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د شپې تهجد کوو. الفصل الثالث کې حدیث دی عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما. عبد الله بن عمرو وی چې حدثت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، وی ما ته چا دا حدیث بیان کړو، صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. وی چاره ته دا حدیث بیان کړو چې پیغمبر دا خبره کړې ده چې کم سړی په ناسته مونځ وکړي نو دته څومره اجر میلاویږي؟ نیم اجر. وی زه رالم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې دې خبرې تحقیق مې کو، فوجدته یصلي جالسا. زه چې رالم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست په ناسته یې مونځ کو، فوضعت یدي علی رأسه. نو ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سر باندې لاس کېښوه. وی ما ته وی چې ما لک یا عبدالله، ولې څه چل دی تا په سر لاس کېښودو؟ په هغه وخت کې دا عادت و چې مسله به غټه و سړي په سر به یې لاس کېښو. دې کې څه عیب نشته او نه داسې بې ادبي ده. کله نا کله سړی استاد سره کینی او استاد ته وایي جي شیخ صاحب دې یو مسلې تپوس کوم او داسې په دې اوږې لاس کېږي. یو خو دی چې مسله اهمه ده، بل دا چې مینه محبت دی. مینه محبت دی چې په دې استاد مې لاس کېښودی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سر باندې لاس کېښوده دلته د عبدالله بن عمرو. دې کې څه بې ادبي نشته بلکې دا د هغه محبت و. او بله دا چې اشاره دې ته ده چې مسله څه ده؟ مسله اهمه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه چل دی عبدالله؟ ورته وی یا رسول الله چا راته دا حدیث باندې کړی دی چې تاسو ویلي دي چې صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، په ناسته باندې مونځ نیم اجر دی، و انت تصلي قاعده، او ته په ناسته مونځ کوې. دا نیم اجر ولې ګټې؟ خو پوره ګټه. لکه تاسو ولې په ناسته مونځ کوئ چې نیم اجر دی، نو په ناسته بیا ولې؟ دا سوال دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اجل دا خبره صحیح ده، ما ویلي دي چې په ناسته مونځ نیم اجر دی د ولاړ، ولکنی لست کاحد منکم. عبدالله خو زه خو ستاسو په شان نه یم، ما له خو الله پوره اجر راکوي. دا حدیث امام مسلم راوړی. دې ځای نه ثابته شوه چې عام خلک، عام امتیان چې کله نفلي مونځ په ناسته کوي نو څومره اجر ورته میلاویږي؟ نیم اجر ته ولاړ. سوای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت سردار دی او دا د هغه خاصیت دی. اصل دا دی چې پیغمبر او امتیان یو شان دي، الا هغه ځکه چې دلیل راشي چې دا د پیغمبر دپاره څه دی؟ خاص دی. نو بیا به هلته پیغمبر خاص شي. اوس امتي څو ښځې کولی شي؟ څلور. پیغمبر 11 کړي دي. نص په دې باندې موجود دی، قرآن کې دا خبره شته چې دا د پیغمبر دپاره څه ده؟ خاص ته دا مسله. داسې نورې ډېرې مسلې د موږ تفصیل نه ځو، په هغه خاصو مسلو کې یو دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم که په ناسته مونځ وکړي خو الله ول اجر پوره ورکوي. د هغې نه بعد حدیث دی وعن سالم بن ابي الجعد رحمه الله. سالم بن ابي الجعد د تابعینو کې دی، اوساط التابعینو کې منځني تابعین چې کوم دي. هغه وایي چې د خزاعه قبیلې یو کس دا خبره وکړه، لیتنی صلیت فاسترحت. ارمان چې موږ دا مونځ کولی او دمه شوی وی
دا ډېره ناشنا خبره کوي. ګوره دې سړي څه ووایي، د خزاعه قبیلې والا چې دی وی ارمان چې موږ مونځ کولی او څه شوی وی دمه شوی وی فکأنهم عابوا ذلک علیه. خلکو ته دا ته څه ګړې وړې دي شروع بیا ته څه وی مانځه نه ځان دمه کې. د هغوی دا مطلب شو، دا مطلب څه دی چیرې موږ دا مونځ کړی وی او ختم شوی وی زر زر نو موږ به څه شوی وی دمه شوی به وی. د خلکو دا مطلب چې کیسه دا مطلب دی یو ټولو کې دغه وکړو عیب ولا بیان کوي ته څه ګړې وړې وی د مانځه نه ځان دمه کې. هغه ته نه ته زما په خبره پوه شوي نه. سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د پیغمبر نه دا خبره اورېدلې ده اقیم الصلاة یا بلال، ای بلاله د دې منځه دپاره اقامت وکړه ارحنا بها موږ پې لږ دمه کا. رواه ابو داود، د حدیث ابو داود راوړی. تاسو یې را ګرم شوي زما مطلب وی دا دی چې موږ داسې مونځ وکړی چې الله راته سکون حاصل کړی، الله راله سکون راکړی. یعنې مونځونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګوره مونځ کوي، بلال ته یې څه ووایي بلاله اقامت وکړه چې مونځ وکړو چې څه شو دمه شو. دا دمه زموږ په کار ده. نو زما مطلب دا نه چې د مانځه نه دمه شو، د مانځه نه سړی کله دمه کېږي، دا خو د مرګه پورې کې واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. خو د ده د خبرې مطلب دا وي ارمان چې موږ ته داسې مونځونه نصیب شوې چې په هغې سره انسان دمه شي، سکون ورته میلاو شي، اطمینان ورته میلاو شي چې داسې مونځونه موږ هم کولی. دې دا خبره کوي نو زموږ به صحابي هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث اورېدلی، صحابي دا خبره کوي او موږ زموږ د مونځونو به صحابي هغه مونځ چې هغه د پیغمبر په طریقې ارکان واجبات سنت د هر څه پکې په دې سره انسان دمه کېږي. او حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به کله څه کار را پیښ شو یا به څه مصیبت راغی نو په څه به ودرېد په مانځه به ودرېد. څه مصیبت چې هم راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په مانځه ودرېد. نو په مانځه کې سکون پروت دی. الله هم وایي استعینوا بالصبر والصلاة. ای مؤمنانو د الله نه صبر غواړئ، په صبر کولو سره د الله نه مرسته غواړئ، په صبر کولو سره او په